کوم ویډیو چې ما تاسو جوړ کړی ما تاسو د یو نمبر یعنی د یو سیم ډیټا راویستلی شئ د هغه مکمل پته لګولی شئ چې دا ناشنا نمبر د کوم ځای دی د ده پته څه ده CNIC نمبر څه دی نوم یې څه دی تاسو ما دا پته لګولی شئ. څه ملګرو پکې کمنټ یې کړي دي څه ما سره په وټساپ باندې هم رابطه کړې ده چې آیا دا ایپ د موږ سره نه ډاونلوډ کېږي دا څه وجه ده. چا چې په وټساپ رابطه کړی او ته ما ته کار ښودلی چا چې کمنټ یې کړی د هغو دپاره دا ویډیو ده دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ تاسو به پوره په طریقه کار پوه شئ. که چېرته تاسو سره دغه ایپ نه ډاونلوډ کېږي دغه نه علاوه 3 نورې طریقې هم دي چې په هغې سره هم تاسو د یو سیم ډیټا چیک کولی شئ. 2 اپلیکیشن دي چې پکې نه طریقه کار یې بالکل یو شان دي صرف د ایپ نومونه جدا جدا دي هغه هم زه تاسو ته ښایم. د دغه نه علاوه 2 انلاین طریقې دي که تاسو سره اپلیکیشن کار نه کوي نو انلاین طریقې چې دي هغه د ټولو نه بیسټ دي هغه به تاسو سره هر ټایم کار کوي په هغې تاسو د یو سیم ډیټا چیک کولی شئ. بلکې بیا هم تاسو سره څه قسمه مسله وه همدغه شانتې ما ته په کمنټ باکس کې هم ویلی شئ ما ته په وټساپ هم ویلی شئ. کوم ملګرو چې ما ته وینا کړې ده چې آیا دا کار نه کوي نو زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم ځکه ما ته هم پته ولګي چې چا سره کار نه کوي نو زه به د هغې دپاره څه نه څه طریقه راوباسم. بل زما دا مطلب نه دی چې زه تاسو ته دروغ وښایم یا د دروغو څه طریقې وښایم دا بالکل حقیقت وي چې اوس تاسو سره کار نه کوي نو اوس به زه د هغې مسلې حل راوباسم. نو زه دغه 4 واړه طریقې ګورو چې څنګه به موږ اپلیکیشن ډاونلوډ کوو بیا به پکې څنګه ډیټا ګورو. دغه نه علاوه که بیا هم څه کوېسچن وي نو کمنټ یا وټساپ کې کولی شئ. ډېره ډېره مننه. په دې کې اولنۍ 3 طریقې دغه دپاره به تاسو کې راشئ خپل موبایل کې ګوګل راوړئ په ګوګل کې سرچ کړئ سټډي جاب ای تاسو سره به دا سټډي جاب ای ویب سایټ راوالي تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دغه کلیک کو په دې سرچ اپشن به کلیک کوئ دلته به تاسو سرچ کوئ پاک سیم به دغه شانتې سرچ کوئ. څنګه هم تاسو سرچ کو دا به تاسو یو ویب سایټ راوالي دا تصویر دی صحیح دی تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ بالکل ویښ ته به راشئ. 3 دا طریقې دي په دې کې دا 2 اپلیکیشن دي اکثر ملګري دا یو اپلیکیشن موږ سره نه ډاونلوډ کېږي نو دا 3 طریقې پکې ما ایډ کړي دي. دا یو اپلیکیشن وګورئ که ستاسو موبایل ته دا یو ډاونلوډ شو جو هم ټیک ده که دا ډاونلوډ نشي نو دا یو ډاونلوډ کړئ طریقه کار یې پکې نه یو شانتې دی صرف د اپلیکیشن نوم چې دی چینج دی هغه هم زه تاسو ته ښایم چې کوم کوم اپلیکیشن دي. دغه نه علاوه تاسو انلاین هم چیک کولی شئ یعنې که تاسو سره دا دواړه اپلیکیشن کار نه کوي په دې چیک انلاین به کلیک کوئ بیا به ویښ ته راشئ دلته به تاسو بل یو اپشن درکړی وي کلیک هیر تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک کوئ. چې تاسو هم کله په دغه باندې کلیک کو دلته تاسو په دې انلاین کې چیک کولی شئ یعنې دلته به تاسو څه کوئ دلته تاسو که د شناختي کارت ډیټیل چیک کول غواړئ نو هغه نمبر به دلته ورکوئ که د نمبر ډیټیل چیک کول غواړئ نو هغه نمبر به دلته ورکوئ. ګورئ که دا طریقه تاسو سره کار نه کوي نو دا په VPN بیا صحیح کار کوي صحیح ده. دلته به تاسو کوئ دا به داسې کم نمبر چې ورکوئ به پیسټ کوئ دلته به ولیکئ دا یو نمبر زه به تاسو ته په 4 وړو طریقو کې دا یو نمبر چې کوم ګورئ ورته بیا به څه وکړئ په دې سر ډیټا به کلیک کوئ. څنګه هم چې تاسو په دغه کلیک کوئ ګورئ دا د دې نمبر ډیټیل واخیستو ټیک شو دا ټیک شو په دې طریقه هم تاسو چیک کولی شئ که تاسو سره دا طریقه کار نه کوي نو VPN به کنیکټ کوئ که کار یې کوو جو ټیک ده. اوس بل هم یو انلاین طریقه شته د ایپ طریقې زه تاسو ته په اخره کې ښایم. را به شئ خپل موبایل کې به بیا ګوګل راوړئ په ګوګل کې به سرچ کړئ ټیک 50.xyz دا دی تاسو به څه وکړئ په دې ټیک 50 په بیا کلیک واخلئ دا به تاسو سره راواخلي. څنګه هم تاسو دا اوپن کړئ دلته به تاسو دا پیج شو شي دې سرچ اپشن ته به راشئ دلته به تاسو اونر سرچ کړئ اونر به دغه شانتې سرچ کړئ چې څنګه هم سرچ کو تاسو به دا اولنی پیج راوالي دا تاسو وګورئ تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ چې په دې مو کلیک وایستو بالکل ویښ ته به راشئ دا کلیک هیر لیکل دی په دې به کلیک واخلئ. ګورئ کله هم چې تاسو په کلیک هیر باندې کلیک واخیستو که نه تاسو سره به دا یو پیج کولی شي DV سینټر تاسو لیدلی شئ دا تاسو ګوګل کې سرچ کولی هم شئ DV سینټر صحیح ده خو دا به تاسو سره داسې په اسانۍ سره کار نه کوي یعنې دې لپاره به هم تاسو چې کله دا سرچ کلیک هیر باندې کلیک وایستو نو تاسو سره به ایرر شو کېږي که ایرر شو کېده نو تاسو به VPN کنیکټ کوئ. ګورئ ما سره ایرر شو کېده نو ما دا دی VPN کنیکټ کړی دی صحیح ده چې VPN کنیکټ کړی دی په VPN باندې بالکل پراپر کار کوي. تاسو به دلته څه وکړئ نمبر به ورکوئ خو نمبر کې به 0 نه ورکوئ صحیح ده. ګورئ او که تاسو CNIC ډیټیل چیک کول غواړئ نو په CNIC کې به هم تاسو 13 نمبر یې ورکوئ دا 0 به ټیکټ کو دلته سپیس پکې راغلی نو سپیس پکې هم ختم کو صحیح ده. ګورئ د دې نمبر ډیټا مو تاسو ته هغه بل انلاین ځای کې هم چیک کړه که هغه هم تاسو کار نه کوو VPN باندې به استعمال کوئ که دلته سره کار نه کوو په VPN به استعمال کوئ خو اول یې هسې چیک کوئ صحیح ده. بیا به څه وکړئ په دې سرچ اپشن به کلیک کوئ اوس ګورئ دا پلیز ویټ سرچنګ جاری دی نو که موږ سره دلته د نمبر ډیټا شو کېږي موږ سره به 60 انچي راوالي دا یې راواخیستې دا چې به څنګه کمپلیټ شي موږ سره به د دې نمبر ډیټا شو شي ټیک شو CNIC هر څه به شو شي که موږ سره دا نه راخلي
ډایرکټ بل سره رالي نو بیا د دې مطلب دا چې د دې نمبر ډیټا نه راغسته کېږي. ګورئ زه تاسو دا ښیم. ګورئ 60 انچي پوره شي راشئ دا نمبر د صحیح ده. هغه اډرس هر څه یې دلته راواخیست. دلته سی ان آی سی نمبر یې هم راواخیستو، یعنې هر څه یې مونږ سره راواخیستو. صحیح ده. ګورئ اوس تاسو دواړه اپلیکیشن ښایم کوم چې ما تاسو ویل تاسو به یې ډاونلوډ کړئ چې کوم یو پکې تاسو را ډاونلوډ شي. ګورئ دا اپلیکیشن دی، دا اپلیکیشن دی یو دا اپلیکیشن دی چې هر یو تاسو سره پکې طریقه کار دواړه یو شی دی. ګورئ ورته اولنی مې اوپن کو، په دې کې به اوس مونږ نمبر ورکوې، نمبر نه به سپیس او دا سپیس په دې ختم کوې، بیا په دې سرچ باندې کلیک کو. ګورئ دا تاسو سره د دې نمبر ډیټا شو شوه، لیدلی شئ تاسو. که تاسو سره دا اپ کار نه کوي نو دا بل اپ چې دی دا یو به تاسو اوپن کړئ. صحیح ده. دا چې څنګه تاسو اوپن کړئ دلته دا اولنی نه دی سیم ډیټیل، په دې به تاسو کلیک کړئ. ګورئ دا اپ چې کله تاسو کولاو کوئ که نه دلته په دې کې تاسو سره ډېر شی انفارمیشن دی. صحیح ده. دلته وګورئ هر څه دی پکې. صحیح ده. هر څه تاسو به څه وکړئ په دې سیم ډیټیل به چک کوئ، دا کلیک کوئ. صحیح ده. په سیم ډیټیل چې په دې کلیک کو دلته به نمبر ورکړئ، کوم نمبر چې ورکوئ سرچ ډیټیل باندې کلیک کوئ ډایرکټ به تاسو راوړي. بله خبره که کوم نمبر ډیټیل تاسو نه راوړي په دا د ډیو واتساپ دغه دی، په دې دوی سره تاسو رابطه کولی شئ چې څه مسله ده، یا چې د یو نوي نمبر ډیټا تاسو چې کوئ نو هغه هم دوی ته ویلی شئ، خو د هغې به دوی تاسو نه پیسې اخلي. په پرې کې تاسو صرف د کوم زړی نمبر چې د هغې ډیټا چک کولی شئ، یو نیم عام نمبر چې کولی شئ. دا څلور طریقې دي. صحیح ده. تاسو به د ټولو نه اول د دې دواړو اپلیکیشن استعمال وکړئ. که تاسو سره د دې کار صحیح کېده انسټال کېده او دا کار صحیح و نو تاسو بیا دا استعمالوئ. که دې صحیح نه کو بیا تاسو هغه ویب سایټ کوم چې ما تاسو دواړه ښودل ټیک شو، ډي وي سینټر او یو هغه بل، په دغه دواړو باندې تاسو د سیم ډیټیل چې دی ښه په اسانۍ سره چک کولی شئ. څلور طریقې مې ځکه در وښودلې چې چا سره یو کار کوي چا سره بله کار کوي، نو ما څلور واړه در وښودلې، په دې کې به یوه تاسو سره خامخا کار کوي او په ټولو کې د یو نمبر ډیټیل ما تاسو ته وښودو ټول یو شانتې راښایي. نو دغه شان تاسو د یو نمبر ډیټیل په اسانۍ سره چک کولی شئ. سره امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.